أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څرنګه چې په دغه سلسله کې د قیامت ورځ او د هغې ورځې سختۍ بیانېږي، نو به د دغه بحث نوم د حساب ورځ کښېږدو، او دغه فته هم د دغه بحث اوله فته ده. ورونو، د هجرت په 3م قرن کې یو عالم او صالح سړي چې نوم یې حارث ابن اسد المحاسبي و ژوند کاوه. دغه محاسبي د لوی او روښانه فکر خاوند و. پر هغه سربیره د ډیرو تألیفاتو او تصنیفاتو خاوند هم دی. د کتابونه تر اوسه په کتابخانو او کتاب پلورنځیو کې موجود دي او خلق ډیرې فائدې ځینې ترلاسه کوي. دغه سړي د خپل عصر د انسانانو په حرکاتو او تصرفاتو، په اقوالو او اعمالو کې دا ولیدل چې خلق د الله جل جلاله د لارې څخه ډیر لرې سوي دي. خلق د مال یا مادیاتو په پیدا کولو کې تر داسې اندازې غرق سوي دي چې د خپل رب عز وجل سره هیڅ ارتباط او اتصال نه لري. د مادیاتو په طلب کې آخرت او د قیامت ورځ هیر کړی دي. نو د څه وکړه؟ د دغه کار د اصلاح کولو لپاره یو ډیر عجیب فکر وکړي. د یو مدرسه جوړ کړه چې فقط د جمعې په ورځ د شاګردانو لپاره خلاصېدل، او دغه مدرسې نوم یې مدرسة التخیل کښېښاوه، یعنی د خیال کولو یا تصور کولو مدرسه. دغه مدرسې په شاګردانو کې د هر عمر انسانان موجود و، نر او ښځې، لویان او کوچنیان موجود و. دغه مدرسې څو صنفه درلودل. حارث ابن اسد المحاسبي دغه مدرسې شاګردان و مختلفو صنفو ته سره ویشلي و چې په هر صنف کې د شاګردانو د عمر او فکر سره موافق درس ورکول کېدی. اوس نو دغه مدرسې درسونه څه شوه؟ څرنګه چې دغه مدرسه د فکر کولو او تصور مدرسه و، نو هلته کتابونه نه درسېدل، بلکې فقط هغه حالات بیانېدل چې د قیامت په ورځ پیښیږي. هغه آیاتونه او هغه احادیث ورته ویل کېدل چې په دغه باره او موضوع کې بیان کاوه. دغه آیاتونه او احادیث به په پوره تفصیل او تشریح سره ورته بیانول، او ورته ویل به تاسې دغه حالات په خپل چرت او خیال کې پر خپل ځانو درګرځوي. تاسې دا فکر مکوئ چې زه دغه بیان درته کوم. فقط دغه حالات اوره او داسې خیال کوه چې ته په دغه حال کې ولاړ یې او دغه حالات درته پیښ دي، او بیا به د درس په آخر کې ورته وویل څه شي دې په خیال کې در وګرځېدل او څه نتیجې ته ورسېدې، څه شي وینې. ته اوس هلته په دغه سخته او شدیده ورځ کې د خپل رب عز وجل په حضور کې ولاړ یې، څه حال دې او څه احساس کوي. نو اوس راسي چې موږ او تاسې هم نن د هغې مدرسې پر قسم
یوه د تصور او تخیل مدرسه خلاصه کړو او په دغه مدرسه کې مو د نن ورځې درس په کوم نامه سره یادېږي؟ د نن ورځې درس مو د حساب ورځ په نامه سره یادېږي. خو زه نه غواړم چې زه خبرې کوم او ته یې اورې، یا بلکې زه غواړم چې ته د خپل فکر او عقل، خپل ذهن او دماغ لوی او پراخه کړې. داسې فکر او خیال کوه چې ته اوس هلته موجود او په هغه حالت کې یې کوم چې دغه اوس یې موږ اورو. او زه به هم تر خپله وسه دا کوشش وکم چې داسې یو عکس او تصویر درته جوړ کم لکه ته چې واقعا د قیامت په ورځ هلته د حساب ورکولو دپاره ولاړ یې. او بیا به وګورو چې دغه زموږ د نن ورځې د درس قیمت او نتیجه به څه وي. وایي حارث ابن الاسد المحاسبي چې دغه خپل فکر عملی کړی، په خپل عصر او زمانه کې په زرهاو مسلمانان د دنیا او مادیاتو د غوټه کېدلو څخه د الله جل جلاله و قرب او اتصال بالله ته ورنقل کړل او د خلقو سره ډیرو مفاهیم او اهدافو تغییر وکړي. کوم وخت چې د قیامت ورځ معلومه سي، کوم وخت چې د حساب ورځ زموږ په حضور کې مجسده سي، دغه اوسنۍ دنیا زموږ په سترګو کې ډیره کوچنۍ او خواره ګرځي. ورونو، زما مقصد دا نه دی چې زه تاسې وبېروم، یا هیڅکله داسې نه ده، بلکې زما مقصد دا دی چې حقیقت او واقعیت ستاسې په حضور کې درته کښېږدم. خدا دې هم درته معلومه وي چې د قیامت په ورځ یوازې دردونه او عذابونه نه دي، بلکې هلته ډېر خواږه او خوشاله کوونکي حقیقتونه هم شته چې ته یې اورې د خوشحالۍ څخه به خاندې. که ته داسې فکر وکې چې زه اوس د قیامت او د حساب پر میدان ولاړ یم او دغه حقایق واورې، ته به د ځانه سره ووایې والله دا ډېر ښه او ښایسته شیان دي. او هغه بل شکل چې بیا اورې، ته به وایې چې دا خو انشاء الله زما دپاره نه دي، بلکې دا د نافرمانو او د هغو کسانو دپاره دي چې د الله جل جلاله د عبادت څخه لرې وي. راسئ چې موږ هم نن ورځ د حارث تقلید وکړو، لکه څرنګه چې د په زرهاو نفر د الله جل جلاله ولارې ته ورواړول او د هغو په سترګو کې د دنیا مفاهیمو تغییر وکړي، ممکن زموږ سره هم دغه حالت پیښ شي. نو راسئ چې موږ هم درس واورو او په ځان کې تغییر راولو. اوس داسې فکر مه کوه چې موږ د درس په مجلس کې ناست یو یا درس اورو، او نه زه معلم یا نصیحت کوونکی یم، بلکې زه هم ستاسې سره ناست یم او ستاسې پر قسم دغه حالات په خپل فکر او خیال کې راګرځوم. موږ ټول نن د یوې مدرسې شاګردان یو، زه هم تاسې غوندې یو نفر یم او دغه حالات چې بیانیږي په خپل چرت او خیال کې د هغو تصور کوم. دغه اوس موږ ټول د حارث ابن الاسد المحاسبي رحمت الله تعالی علیه سره یو، او هغه موږ ته د قیامت یا د حساب د ورځې بیان کوي. اوس نو خپل فکر او دماغ متوجه کړه. د قیامت د ورځې شروع په څه شي سره کیږي؟ الله جل جلاله د سورة الزمر په 88 نمبر آیات کې فرمایي: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. او په بکړل سي د سور پشپېلی کې، پس به هوشه یا مړه بسي هر هغه څوک چې په اسمانو کې دي او هر هغه څوک چې په مځکه کې دي، بل هغه کسانو څخه چې الله جل جلاله د هغو د نوجلو اراده و فرمایي. دا خو اوله شپېلې و چې ټول انسانان یا ټول مخلوقات په ووجل سو. ثم نفخ فيه اخرى
فاذا هم قیام ینظرون. بیا به بل وار په هغه سور کې وپوکل سي، پس یو دم به دغه خلق چې مړه ټول په انتظار ولاړ وي چې څه را سره کیږي. په تلاوت شوي آیات شریف کې 2 ځله د سور یا د شپېلۍ پوکل ذکر شوي دي چې د اولو پوکلو سره ټول ژوندي مخلوقات مړه کیږي، او په دوهم پوکلو سره به ټول ارواحونه بیرته د بدنو و طرف ته راځي. دغه دوهم پوکل چې ټول مړه شوي مخلوقات پر راژوندي کیږي زموږ د درس موضوع او مقصد دی. موږ نن ورځ یوازې د حساب د ورځې بیان کوو. هو د حارث المحاسبي رحمه الله په مدرسه کې د مرګ د وخت څخه بیا د جنت او دوزخ ته رسیدلو پورې بیان کېدی، خو موږ د وخت د مراعات په سبب فقط د حساب د وخت بیان کوو. الله جل جلاله د سورة یاسین په 51 نمبر آیات کې فرمایي: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. او بیا به په سور کې پوکړل سي، پس ناڅاپه به دوی د قبرو څخه د خپل رب و طرف ته ځغلي. یعنی کوم وخت چې دوهم وار په سور یا شپېلۍ کې پوکړل سي، نو ټول مخلوقات به ژوندي کیږي او د خپل قبرو څخه به راپورته کیږي، او ملائکه به په ډېره چابکي او چالاکي سره دوی په پورې وهلو د محشر د میدان و طرف ته ورولي، چې موږ او تاسو به هم په دغه راژوندي سوو مخلوقاتو کې یو. اوس دا دی دوهم وار په سور کې پوکړل سوه. ته فکر وکړه، پر خپل ځان یې فرض کړه، فقط د شپېلۍ د پوکلو سره ستا خاورې سره یو ځای کیږي، ته سره راټولېږي، هډوکي دې سره موښلي، بدن دې جوړ سي، وینې دې په رګو کې بهیږي، عقل دې سر ته راسي، سترګې دې خلاصې سي. هو دا صحیح ده چې ته د زرو کلو راهیسې خاورې وې، مګر الله جل جلاله د سورة الانبیاء په 104 نمبر آیات کې فرمایي: کما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. یعنی لکه څرنګه چې موږ د نیست او عدم څخه د دغه عالم د اول پیدا کولو شروع کړی و، اوس به یې بیا اعاده وکړو او دغه مړي به ټول ژوندي کړو. دغه بیا را ژوندي کول پر موږ وعده ده، بېشکه چې موږ د هغه کار کوونکي یو چې موږ یې وعده کړې ده. ښه، دا دې سره راټول سوه، فقط د سور د شپېلۍ په آواز خاورې سره راټولیږي. ته فکر وکړه، دا څنګه نفخه یا څنګه پوکل دی؟ ته د مځکې خاوره وې، د شپېلۍ غږ بني آدم در څخه جوړ کړي، پس له هغه څخه چې د زرهاو کلو راهیسې سره پاشلې او خاورې وې، اوس تا قبر د دغه شپېلۍ د آواز د حول او تاثیر څخه سره چوي. د دغه شپېلۍ عرض یا بر لکه د مځکې او آسمانو عرض دونه دی. ته فکر وکړه، ځان د دې دنیا څخه وتلی وبوله، دنیا هېره کړه، ته د قبر څخه په خاورو لړلې راپورته سوې، سترګې او غوږونه، مخ او بدن دې په خاورو لړلې دي، په زرهاو کلونه خاورې وې، اوس بني آدم سوې، لس بدن او لس پښې یې، اوبه نسته چې ځان په پرېمینځې. ته په دغه سخت او شدید حالت کې یې او د حشر پر میدان د الله جل جلاله په حضور کې ولاړ یې. ستا په مخ کې حساب دی. په دغه وخت کې به څه وایې؟ یوازې ته نه، بلکې ټول خلک یوه کلمه یا یوه جمله وایي: نفسي نفسي. نن هیڅوک نه غواړم، فقط زه د خپل ځان په فکر کې یم. ته فکر وکړه، د میلیاردو نه بلکې د بیلیاردو انسانانو آوازونه دي.
ستا پر شاوخوا چې ولاړ دي د ټولو څخه دغه یوه جمله اوري، ټول وایي نفسي 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 نفسي. نن ورځ زه بې له خپله ځانه څخه بل هیڅوک نه غواړم. ښه، د دغه قبر یا هدیرې څخه چې ته راووتې بل څوک هم در سره راووتل؟ هو، پلار، مور، ورونه، اقربا، دوستان. ستا په یاد دي چې دوی مړه سول، تا څونه پسې ژړل او دا دې غوښتل چې ته د دوی سره ووینې یا ورسره واوسېږې، که څه هم د یوې لحظې دپاره وي. اوس پس د زرهاوو کلو څخه هغه در سره ولاړ دي. معلومه خبره ده چې د ډېره شوقه یو د بل سره په غېږ کې نیسئ، یو د بل سره پر مخ مچوئ، خوشحالۍ سره کوئ. یا هیڅکله داسې نه ده. الله جل جلاله د دغه ورځې په باره کې په سورة عبس کې فرمایي: یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. یعنی هغه ورځ چې سړی به له خپل وروره، له خپل مور او خپل پلاره، له خپل ښځې او له خپلو زامنو څخه تښتي، د دغو کسانو څخه به هر سړي لره په دغه ورځ کې یو حال وي چې د نورو د حاله څخه یې بې پروا ګرځوي. دا داسې ورځ ده چې هر څوک به د خپل ځان په فکر کې وي. هیڅ دوست او قریب به د هغه بل په فکر کې نه وي، بلکې د دې بیرې څخه چې بل څوک زما نیکۍ راڅخه وانخلي یا د خپل حق غوښتنه ونه کړي، یو د بل څخه به تښتي. اوس نو ته د خپل ځان په باره کې فکر وکړه. ته به په دغه ورځ د خپل پلاره څخه ځغلې، حال دا چې ستا به یادېدلی، ویلی به دي چې ما د زرو کلو څخه نه دی لیدلی، اوس مې یادېږي. ته به په دغه ورځ د خپل مور څخه ځغلې. ته فکر وکړه، ته به د خپل اولاد څخه ځغلې، د خپل ښځې څخه به ځغلې. یوازې دا نه چې ته به ځینې ځغلې، بلکې ټول یو د بل څخه ځغلي، لکه نه چې سره پیژنې او نه به پوهېږي چې چیرې ځي، خو ټول دغه یوه جمله وایي: نفسي 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 نفسي. ته د ځان په باره کې فکر وکړه. بې هدفه او بې مقصده به ځغلې. خپله ښځه او خپل اولاد ولې پرېږدې؟ په دې هم نه پوهېږې، بیریږې او ځغلې. ځغلې خو نه پوهېږې چې چیرې ځې. نه غواړې چې د چا سره مخامخ سې یا څوک دې ودروي، ځغلې او بس. شاید ته د دغه حالت څخه وبېرېدې، خو زه درته وایم یا داسې هم نه ده چې د قیامت او حساب ورځ ټوله بیره ده. تاسې راسئ چې هغه بل د خوشحالۍ طرف ته هم وګورو. هو، ځینې کورنۍ به په دغه بیره او وحشت کې یو د بل څخه ځغلي، مګر هلته نورې کورنۍ هم شته چې هیڅ نه بیریږي او نه دغه حالت ورته پیښیږي. هغه آیات شریف واوره کوم چې الله جل جلاله په سورة الزخرف کې فرمایي: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. یعنی هغه کسان چې په دنیا کې په کفر او ګناهو کې سره یاران او آشنایان و، د قیامت په ورځ به ځینې د ځینو نورو دشمنان وي، بې له متقانو څخه. که یوه کورنۍ په دنیا کې متقی او پرهیزګاره وي، هغو ته هیڅکله دغه حال نه پیښیږي. هغه کسان چې دوستي او محبت یې د الله جل جلاله دپاره وي، هغه به هغسې دوستان او محبان سره پاته وي، نه به یو د بل څخه تښتي او نه به سره بیزاره وي. هغه چې سړی به له خپله وروره، له خپل مور او خپل پلاره، له خپل ښځې او له خپلو زامنو څخه تښتي، دا ټوله نافرمانه انسانان او کافران دي. مګر که څوک دلته په دنیا کې د الله جل جلاله په عبادت کې سره ملګري او دوستان وي،
هغو به یو تر بل لاسونه سره نیولي وي او په خوشحالي سره به د حساب میدان ته رهي وي. اوس نو ستا خوښه ده چې په دغه ورځ څنګه او پر څه قسم راتګ غواړې چې د هغو کسانو څخه سې چې ځغلي او وایي نفسي نفسي، او که غواړې چې د هغو کسانو څخه سې چې ټوله کورنۍ یو ځای سره رارهي وي، تر لاسو یې سره نیولي وي، او هغه کسان ورسره وي چې لله او فی الله یې محبت سره درلودي. ځینې کسان به وایي کشکې مې په دنیا کې د یوې ښځې یا یو ځوان سره ناجایزه تعلقات نه درلودلی. هو، په دنیا کې تا په هغه پسې ځغستل او نن ورځ د هغه څخه ځغلې، خو د قیامت د ورځې ځغستا غمجنه او دردونکې ده. ته فکر وکړه چې آیا د قیامت په ورځ په دغه بیره او دغه وارخطایي کې ځغستلای شې؟ د ځغستا قدرت در پکښې پاته دی؟ یا داسې فکر وکړه چې تا په دنیا کې پر خپلو شهواتو او خواهشاتو صبر کړی دی او نن دې د خپل مور او پلار اولادو او کورنۍ سره تر لاس نیولې دي او رارهي سوی یې. ته فکر وکړه د قیامت په ورځ داسې کورنۍ هم شته چې ټول به سره یو ځای وي، خو بیا هم داسې کېدلی شي چې په دغه کورنۍ کې یو ځوان یا یوه پیغله د دوی څخه سرکشه وه. نن به ټوله کورنۍ سره یو ځای وي، خو دغه ځوان یا پیغله به یوازې ځغلي. اوس نو ته ووایه غواړې چې د کومې ډلې څخه سې او د حشر و میدان ته څنګه ورسې؟ ښه فکر وکړه، دغه منظر او حالت ته ښه متوجه سه. داسې یې وبوله چې ته پکښې ولاړ یې او په خپلو سترګو یې وینې. اوس موږ د حشر پر مځکه ولاړ یو. ته فکر وکړه چې هلته څونه رش، ازدحام او بیروبار دی. په میلیارو نه بلکې په بلیاردو انسانان سره راټول شوي دي او ولاړ دي. د محشر مځکه څنګه مځکه ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې حال راته بیانوي او فرمایي ارض بیضاء، سپینه مځکه ده، زراعت پکښې نشته. عفراء، خاورنه مځکه ده. هغه دې نه وه بس چې د خاورو څخه راغلې، دلته هم ټوله خاورې دي. لا معلم لها، هیڅ درخته نشته چې وسایې ته یې کښېنې، نه څاه شته چې اوبه یې وڅښې، نه ډبره شته چې تر شا یې پټ شي. لا معلم لها، ټول پاک صاف شوی میدان دی، هیڅ علامه پکښې نشته. وبرزوا لله جميعا، الله جل جلاله ته به دوی ټول ښکاره شي. یوازې دا نه چې د دوی بدنونه ښکاره شول، بلکې هغه د دوی د ننه د زړو حال هم ښکاره او پر میدان سو. ټول فضیحت او رسوایی ده، ټول شیان ښکاره دي. دغه حقد، حسد او عناد چې نن ورځ په زړو کې دی، دغه هم ښکاره او پر میدان دی. ستا پر تندي لیکلي دي حقود، هغه غدر او خیانت چې تا په دنیا کې کړی وو، د هغه غدر بیرغ در سره دی او پر لیکلي دي دا د فلاني غدر دی. که دې د خپلې ښځې سره خیانت کړی وي، د دغه خیانت بیرغ به در سره وي. که ښځې د خپل خاوند سره خیانت کړی وي، د هغه خیانت بیرغ به ورسره وي او هغه خیانت به یې پر لیکلی وي. په دکانداري کې دې غدر او خیانت کړی وو، د دغه غدر بیرغ به در سره وي. د هر غادر او خاین، د هر چمبازه او ډوکه والا د غدر بیرغ به لوړ ولاړ وي او هغه د غدر به پر لیکلی وي. وبرزوا لله جميعا. اوس د محشر په ورځ کې فکر وکړي، ټول انسانان به لڅ او پر یو صاف میدان په بیره او ورختایي کې ولاړ وي. یا خو ته داسې فکر وکړه چې دلته په دنیا کې دې په پټه او ښکاره د الله جل جلاله اطاعت کړی دی، د هغه په سبب د محشر پر میدان سرلوړی او کامیابه ولاړ یې. دا د هغه شو اخلاقو او د هغه کومکو نتیجه ده چې د ضعیفه او محتاج انسانانو سره دې کړی و. دا د هغه زکات نتیجه ده
چې په صدق او اخلاص سره دې د الله جل جلاله د پاره پوره او کامل ورکاوه. دا هغه روزه او هغه تراویح دي چې 10 ورځې دي پرله پسې ادا کولې. د قیامت ورځ ټوله بیره او خوف نه دی، مګر خبره دا ده چې ته د حساب د ورځې د پاره تیاری او آمادګي لرې. که ته د قیامت د ورځې فکر وکړې، ډېر هغه ګناهونه به پرېږدې چې نن ورځ ته په اخته او مبتلا یې. اوس ته د محشر پر میدان ولاړ یې او ټول انسانان یوه جمله وایي: نفسي نفسي. ته فکر وکړه، دا به څونه آوازونه وي او په کومه اندازه کې به بیره وي. ته پوهېږې چې ته به څونه او تر څه وخته هلته ولاړ یې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: کیف بكم، یعنی ای مسکینانو څه حال به مو وي؟ اذا جمعكم ربكم 50,000 سنة لا تأكلون أكلة ولا تشربون شربة حفاة عراة غرلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني څه حال به مو وي چې ستاسې رب 50,000 کاله تاسې سره یو ځای کې او ومو دروي. هلته به خواړه نه وي، هلته به د څښلو اوبه نه وي، لس بدنونه، لس پښې او ناسونه ته به یاست. وروره او خورې، ته د 50,000 کلو د ولاړې فکر وکړه. ستونی به دې د تندې څخه وچ کلک او ټوک ټوک وي، مګر نه مرې، ځکه هلته مرګ نسته. قریبه ده چې نس دې د لوږې څخه ټوک ټوک سي، خو بیا هم مرګ نسته. پښې دې د درېدلو طاقت نه لري، خو ولاړ به یې. د قیامت ورځې ته ځکه د قیامت ورځ ویل کېږي چې اول تر اخره ولاړ یې. هلته ناسته نسته، 50,000 کاله به ولاړ یې. څوک د دغه حال طاقت او تحمل لري؟ د خپل ځان په باره کې فکر وکړه. د دغه حال توان او طاقت لري؟ خامخا د دغه حالاتو په بیانولو بیریدلی یې. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه قول هم واوره چې فرمایي: وانها لتمر على المؤمن كركعتين خفيفتين يصليهما. يعني دغه اوږده ورځ پر مؤمن مسلمان داسې تیریږي لکه 2 رکعات المنځ چې کوي. هغه 2 اوږده رکعتونه نه، بلکې داسې کوتاه او سپک رکعتونه لکه په یو کې چې قل اعوذ برب الفلق ووایه او په بل کې قل اعوذ برب الناس ووایه. بس په دغونه وخت کې دی حساب خلاصو، جنت ته ځه. سبحان الله، دا څونه فرق دی پر یو چا 50,000 کاله او پر بل چا د 2 رکعات المانځه پر اندازه. خو دغه ورځې کوچنیوالی او لنډوالی د هغه چا د پاره دی چې عمر یې د الله جل جلاله په طاعت او عبادت کې تیر کړی وي. اول خو ګناه نه کوي، او که بیا چیرې یوه ګناه ځینې پېښه سي، په هغه وخت او ساعت کې پر پښیمانه وي او د خپل رب عز وجل څخه بخښنه او مغفرت غواړي. اوس نو ستا خوښه ده، کم حال د ځان دپاره اختیاروي؟ ته پوهېږې چې هلته به څونه افسوس او ارمان کوي، په خپلو ګوتو او لاسو به د غم او حسرت څخه غاښونه لګوي او وایې به: کشکې زه مؤمن او د ښه عمل خاوند وای. ورونو، تاسې ښه فکر وکړئ، تاسې ټول اوریدونکي یا به د هغو کسانو څخه یاست چې 50,000 کاله به ولاړ وي، یا به د هغو کسانو څخه یاست چې دغه اوږده ورځ به د 2 رکعتو د لمانځه پر اندازه پر تیریږي. اوس نو ته ووایه، د څو کلو درېدلو توان او طاقت لري؟ 80 کاله درېدلی سې؟ 80 کاله د انسان عمر دی. 500 کاله، 1000 کاله، او که د 50,000 کلو د درېدلو طاقت لري.
ولې دونه موده درېږې؟ تا څه کړي دي؟ لږ پر ځان ورحمېږه، خپل عمر عبث او بېهوده مه تېروه. لمنځونه کوه، مساجدو ته ځه، خلق مه ازاروه، حرام مه خوره. ته ولې 50,000 کاله درېږې؟ لږ د ځان سره فکر وکړه. غواړې چې 50,000 کاله ودرېږې؟ که د 2 رکعتو د لمانځه پر اندازه او بیا کشکې ته په راحت کې ولاړ وای، لڅ پښې او لڅ بدن، وږی تږی او په لمر کې به ولاړ یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. یعنی انسانان د قیامت په ورځ لڅ بدنونه، لڅ پښې او ناسونه ته راپورته کیږي. او بیا یې د الله جل جلاله دغه قول تلاوت کړی چې فرمایي: کما بدأنا اول خلق نعيده. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وویل: یا رسول الله، دا چې نر او ښځې لڅ راپورته کیږو، نو ځینې به وځینو نورو ته نه ګوري؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا عائشه، حال تر دې ډیر سخت دی چې څوک دی وچاته وګوري. ټول به دغه نارې وهي چې نفسي نفسي. ته فکر وکړه، 50,000 کاله بیل خوړو او بیل اوبو په بیره او زحمت کې ولاړ یې. یوازې ته نه یې، بلکې په ملیارو او بلیارو انسانان د محشر پر میدان په داسې حال کې ولاړ دي لکه ټول چې تر غاړه نیول سوي او خفه سوي وي. پام کوه چې دا فکر ونه کې چې د محشر میدان به یو پراخه مځکه او میدان وي، یا بلکې د محشر میدان یو تنګه مځکه ده چې انسانان به یو د بل سره مشتي او تخته ولاړ وي. آهونه او دردونه به وي، خواري او زحمتونه به وي. فکر وکړه، څوک دغه حال زغملی سي؟ اوس راسه و هغو کسانو ته وګوره چې ستا پر شاوخوا او ستا څنګ ته ولاړ دي. یو نفر به ووینې چې په دنیا کې سترګې روغې او اوس ړوند دی. بل نفر به ووینې چې په دنیا کې ړوند و او اوس یې سترګې روغې دي. ته به په تعجب کې سې چې دوی ته څه پېښه ده. خو الله جل جلاله د سورة طه په 143 نمبر آیات کې فرمایي: ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. یعنی هر چا چې زما د ذکر، زما د فند او نصیحت څخه مخ وګرځاوه، هغه لره په دنیا کې تنگ ژوند دی او د قیامت په ورځ به یې ړوند راوپاسوه. هغه انسان چې د الله جل جلاله د یاد او ذکر څخه غافل وي، لمونځ او عبادت ځنې پاته وي، فقط د فانی دنیا ژوند او د پیسو ټولول د ده هدف او مقصد وي، د هغه ژوند به تریخ او تنګ کړل سي. که څه هم په ښکاره د ده سره ډېر مال او دولت، د عیش او عشرت سامان لیدل کیږي، خو په زړه کې یې په زرهاو اندېښنې او ناآرامۍ موجودې وي. حتی د آخرت په ورځ به هم ړوند راپاسول کیږي. نو به دغه ړوند سړی وایي: قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. دغه ړوند کافر به ووایي: زما ربه، زه دې ولې ړوند راوپاسولم، حال دا چې زه په دنیا کې بینا او لیدونکی وم. الهي زه شی نه وینم. دغه بیره او وارخطایي مې بس نه وه چې ړوند دې هم راپورته کړم. الله جل جلاله به د دوی په جواب کې وفرمایي: قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله جل جلاله به وفرمایي: هو همداسې وه لکه دغه ته چې وایې، خو تا ته زموږ آیاتونه درغلل او تا هغه هیر کړل، عمل دې نه پکاوه. همدارنګه به ته هم نن ورځ هیر کړل سې، په دغه عذاب کې به پاته یې.
او هر هغه څوک چې په دنیا کې روند او په سترګو معذور وي خو په عین حال کې امر منونکی مسلمان وي هغه به د قیامت په ورځ بینا او لیدونکی وي راسي چې په دغه را پاسول سو خلکو کې بل قسم خلک هم ووینو هلته به یو ډله خلک وي چې سپاره به وي ټول خلک ولاړ دي خو ځینې سپاره دي پر څه شي سپاره دي نه يم خبر خو سپاره او پراحت دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د قیامت په ورځ خلک پر درې قسمه راپورته کیږي یو قسم به پیاده وي یو قسم به سپاره وي او یو قسم به پر مخانو ځي اصحاب کرامو پوښتنه وکړل چې یا رسول الله څنګه به پر مخانو ځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو هغه څوک چې دوی پر پښو رهي کړي دي کولای شي چې پر مخانو یې رهي کړي رواه الترمذي واحمد او بیا یې د الله جل جلاله دغه قول تلاوت کړی چې فرمایي ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا يعني موږ به د قیامت په ورځ کفار په داسې حال کې حشر او سره یو ځای کړو چې پر خپل مخانو به نسکور تلونکي وي ړانده ګونګیان او کاڼه به وي د دوی ځای به دوزخ وي هر کله چې د دوزخ لمبې کمزوره او پر مړ کېدلو سي موږ به نور تیز اور ورزیات کړو اوس نو ته فکر وکړه چې ته به پر څه قسم هلته راسې سپور به یې که پر پښو سپور یې ولې سپور یې تا په دنیا کې څه کول چې نن ورځ سپور یې لمونځونه دې کول روژې دې نیولې ځان دې د حرام خوړلو څخه ساتي نور مسلمانان دې نه ازارول ظلم او زیاتی دې نه کول د الله جل جلاله په طاعت او عبادت کې صادق او مخلص وي نو ځکه سپور یې مګر کله چیرې پیاده او پر پښو وي نو ولې پیاده یې تو هغه څوک چې منځونه او عبادتونه دي کول مګر افسوس سل افسوس په خپل اعمالو کې مخلص او صادق نه وي په مسجد کې یو شی د باندې بل شی وي یا دا چې نسکور پر مخ رهي العیاذ بالله راسه چې اوس په دغه را پاسول سو خلکو کې یو بل شکل انسانان هم ووینو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان رواه مسلم د قیامت په ورځ به کبر کوونکي انسانان د انسان پر شکل او د میږي پر اندازه را پاسول کیږي چې د هر ځای او هر طرف څخه به ذلت پر راګرځېدلی وي هر کبرجن انسان کنارینه وي که ښځه د میږي پر اندازه به کوچنی وي شکل به هغه خپل شکل وي هغه خپل عقل هغه خپل ادراک هغه خپل احساس به وي مګر د میږي پر اندازه به کوچنی وي او خلق به تر پښو لاندې کوي هر هغه څوک چې په دنیا کې پر خپل ښځه کبر کوي په وهلو او خبرو یې ذلیل کوي یا پر دوستانو او آشنایانو د پیسو د درلودلو په سبب لوی کوي د قیامت په ورځ به د میږي پر اندازه کوچنی وي هر ښځه چې پر خپل نوکر او مزدور یا همزولانو او همسایگانو یا بونو او مژندو کبر او لوی کوي په لغازو او تانو یې شرموي هغه به د قیامت په ورځ د میږي پر اندازه کوچنی وي او تر پښو بلاندې کیږي هو هر نارینه او هر ښځه چې پر خلکو د پیسو موټر کور دکان او تجارت په سبب فخر کوي او په خپل مادي امکانیاتو یا د پیسو په ډیروالي مغرور وي هغه به د قیامت په ورځ د میږي پر اندازه کوچنی وي او تر پښو بلاندې کیږي د کبر او فخر څخه لري ګرځي کنه د قیامت د ورځې ذلت در په یاد کړی اوس
د دغه راپاسول سوو خلقو یوه بله ډله هم وویني چې هغه د مجرمانو ډله ده. دا هغه کسان دي چې په مځکه کې یې فساد نشر کړی دی، دولت او د دولت اداره یې فاسده کړې ده. دا هغه کسان دي چې خپل ملګري او آشنایان یې فاسد کړي دي، د نشو او ګناهو لارې یې ورښولې دي. هغه چې خپلو ملګرو ته یې داسې لارې چارې وښولې چې و ګناهو ته څنګه رسېدلی سي، قتل او غلا، زنا او فحشا څنګه کولای سي. دغه څوک یوازې دا نه چې ګناهکاره دی، بلکې د ګناه کولو سره سره مجرم هم دی. هغه پیغله چې خپل ملګری ته د ګناه کولو لارې چارې وښیي، د ځوانانو سره د غیر شرعي ملګرتیا طریقې ورښیي. هغه څوک چې د نورو انسانانو په باره کې جرم کوي، د خپل مور او پلار په حقوقو کې جرم او خیانت کوي. الله جل جلاله د دغو کسانو په باره کې د سورة ابراهیم په 49 او 50 نمبر آیاتو کې فرمایي: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. یعنی او تبه د قیامت په ورځ دغه مجرمان ګناهکاران وویني چې یو له بل سره به په زنځیرانو یا زولنو تړل سوي وي. سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. د دوی کمیسونه به له ګوګړو یا هغه بدبویه تیلو ډامبرو څخه وي او د دوی مخان به د دوزخ اور ورپټ کړي. مجرمانو ته به ګوري چې یو د بل سره به د اوسپنې په زنځیرانو تړل سوي وي. فکر وکړه، آیا زموږ او ستاسې څخه به هم یو څوک په دغه تړل سوو کسانو کې وي چې لباس به هم د ډامبر یا داسې بدبویه تیلو څخه وي چې اور ورنږدې سي، لمبې پر بلې سي؟ العیاذ بالله. ته فکر وکړه، پر مجرمانو به د قیامت په ورځ 50,000 کاله اور بل وي. تر اوسه د دوزخ په اور کې نه دي اچول سوي. دا فقط د حساب د پاره ولاړه ده او تر اوسه لا حساب هم نه دی شروع سوی. اوس دې دغه راپاسول سوو خلکو ځینې قسمونه ولیدل؟ راسي اوس د راپورته سوو خلکو څخه یوه بله ډله هم ووینو. ځینې کسان به وویني چې د مخ او لاسو څخه یې نور پورته کیږي او شاوخوا یې روښانه کړې وي. د سپوږمۍ روښنایي خو دې لیدلې ده چې څنګه مځکه روښانه کوي. د قیامت په ورځ به هم ځینې کسان دغسې منور او روښانه وي چې راسته طرف ته حرکت وکړي هغه طرف به روښانه کړي، چې چپه طرف ته حرکت وکړي هغه طرف به روښانه کړي. الله جل جلاله د سورة الحدید په 12 نمبر آیات کې فرمایي: یوم ترى المؤمنین والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، هغه د قیامت ورځ یاد کړه چې ته به نارینه مؤمنان او مؤمنانې ښځې وینې چې تګ به کوي د دوی نور او روښنایي د دوی په مخ کې او د دوی راسته طرف ته، او دوی ته به وویل سي چې نن ورځ تاسې لره د داسې جنت د ننوتلو زیری دی چې تر درختو او بنګلو لاندې یې ولې بهیږي. تل به وي دوی په هغو کې. دغه د هغه ډېره لو کامیابي ورونو او خوندو. د قیامت د ورځې د راپاسېدلو دغه قسم قسم حالات مو واورېدل. اوس نو هر یو د خپل ځان سره ښه فکر وکړي چې د قیامت په ورځ به په کم حال کې یو او پر څه قسم به راپاسول کیږو. آیا د میږیانو پر اندازه به یو؟ آیا پر مخانو به ځو؟ آیا 50,000 کاله به ولاړ یو؟ آیا د قطران کالي به مو اغوستې وي او پر بدن به مو اور بل وي؟ او که به سپاره د 2 سپکو رکعتو لمانځه پر اندازه ولاړ یو؟ یا ان شاء الله تعالی موږ به د 2 رکعتو لمانځه پر اندازه ولاړ یو، ځکه موږ مسلمانان او د ګناهو څخه بیزاره یو.
کبر او حسد نکو. که بیا چیرې یو وخت په خطا کې ګناه راڅخه وسي فورا پر هغه خپله ګناه پښیمانه یو او خپل رب عز وجل ته توبه باسو او شو کارو ته رجوع کوو. هیڅکله پر ظلم او ناروا ټینګار نه کوو. په دغه وخت کې چې خلق پر دغه مختلفو شکلو د قبرو څخه راپورته سول یو بل نوې کار شروع کیږي. هغه دا چې لمر په کراره زموږ وسرو ته رانږدې کیږي. سبحان الله، هغه تیر تکلیفونه لا نه و بس چې اوس لمر هم رانږدې کیږي او ګرمي جوړیږي. هو، لمر رانږدې کیږي او نور هم رانږدې کیږي. حرارت یې زیاتیږي. ته فکر وکړه، دغه اوس چې زموږ او د لمر په مابین کې په میلیونو کیلومتره لرېوالی دی، بیا یې هم موږ د ګرمۍ او حرارت طاقت نه لرو. او هلته د قیامت په ورځ نور هم د لمر په حرارت کې زیاتوالی راځي. خلق به سوځي او مړه کیږي نه. لمر به دونه رانږدې سي لکه خلق چې په تناره کې ناست وي او لمبې پر بلې وي، خو مرګ نسته. په هغه حدیث شریف کې چې امام لطفاً پته واړوه